السلام علیکم، زه نقیب الله حبیبي یم. ډیر ځوانان او خلک کله چې یو کاروبار پیلوي نو په ذهن کې لومړنۍ پوښتنه دا وي چې د دې کاروبار لپاره به څرنګه یو نوم انتخاب کړو، د دې لپاره کوم نوم مناسب دی، څرنګه د دې لپاره شعار وټاکم، څرنګه د دې لپاره رنګ انتخاب کړم، څرنګه د دې لپاره یو لوګو جوړه کړم. دې او دې ته ورته پوښتنو ته غواړم په همدغه ویډیو کې ځوابونه درکړم او تاسو کولی شئ دغه ویډیو تر پایه وګورئ او همدارنګه دغه ویډیو له خپلو ملګرو سره شریک کړئ او زما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. وګورئ، په کاروبار کې نوم ډیر اهمیت لري، خو دومره ډیر هم اهمیت نه لري لکه برانډینګ چې اهمیت لري، ځکه برانډینګ د تاسو د پیرودونکو یا هم د تاسو د موخې وړ مخاطبونو ذهنیت ته د تاسو د کاروبار پر وړاندې، یعنی دوی د تاسو د کاروبار په وړاندې څه فکر کوي، هغه فکر ډیر مهم دی، ځکه هغه فکر د دې لامل کېږي چې تاسو څخه هغه پیرودونکي یو څه واخلي، یا د تاسو جنس استفاده کړي یا هم د تاسو خدمات استفاده کړي. یعنی نوم مهم دی خو د هغه څخه برانډینګ ډیر مهم دی. که چیرې تاسو یو ښه نوم انتخاب کړئ، د هغې ترڅنګ تاسو یو ښه برانډینګ وکړئ، یعنی تاسو د خپلو پیرودونکو ذهنیت د خپل کار په وړاندې په ښه شکل سره تغییر کړئ، دغه کار که چیرې تاسو وکړئ، تاسو کولی شئ خپل کاروبار ته خورا ډیر پرمختګ ورکړئ. اوس راځم دې ته چې که چیرې موږ وغواړو د یو کاروبار لپاره نوم وټاکو، هغه باید کوم معیارونه ولري. لومړی معیار دغه دی چې هغه نوم باید یو څه اړه ولري، یو څه مرتبط وي، یعنی ریلیوینټ وي. که چیرې تاسو داسې یو نوم وټاکئ چې هغه د تاسو له هغه صنعت سره اړیکه ولري چې په هغه برخه کې تاسو کار کوئ، نو دا د تاسو په برانډینګ کې ډیر اهمیت لري. وګورئ، افغان بیسیم کمپنۍ، د افغان بیسیم کمپنۍ نوم د خپل صنعت سره یو څه اړیکه لري. وګورئ، افغان وایرلیس، یعنی غیر له سیم څخه تاسو یو له بل سره وصل کوي، یا هم اتصالات، یعنی وصل کوونکی، اتصالات یعنی یو له بل سره تاسو وصل کوي، یعنی دغه نوم چې دی اړیکه لري له هغه صنعت سره چې دوی په هغه کې فعالیت ترسره کوي. یا هم محور کانکور، وګورئ، محور کانکور یعنی د کانکور په برخه کې فعالیت ترسره کوي چې دغه کانکور موضوعات دوی په محور باندې راڅرخي، یعنی یوازې په کانکور کې په تخصصي شکل سره فعالیت ترسره کوي په افغانستان کې. دې ته ورته نوم تاسو کولی شئ چې د خپل کاروبار لپاره انتخاب کړئ. دوهم معیار چې تاسو باید په پام کې ونیسئ هغه دا دی چې هغه باید میموریبل وي، یعنی په ښه شکل سره ذهن ته وسپارل شي، یعنی هغه د تاسو د مخاطبینو په ذهن کې د اوږد مهال لپاره ثبت شي. وګورئ، اپل کمپنۍ د ځان لپاره چې کوم نوم ټاکلی دی هغه د هر چا په ذهن کې ډېر په ښه شکل سره سپارل کېږي. اپل، یا هم مثلا اتصالات، یا هم مثلا افغان بیسیم، د هغه نومونه دي چې په ډېر ښه شکل سره حافظې ته ځي او د تاسو د مخاطبینو له ذهن څخه نه وځي. اوس راځم دې ته چې کوم قدمونه باید واخلو چې موږ د خپل کاروبار لپاره یو نوم وټاکو. وګورئ، د نوم ټاکل د کاروبار لپاره تر ډیره پورې د مارکیټینګ یا د بازار موندنې یا هم د کاروبار په علم پورې اړه نه لري. دا تر ډیره پورې یو ذوق دی، یو سلیقه ده او یو هنر دی. لکه یو څوک چې د خپل زوی لپاره، د خپل لور لپاره یو نوم ټاکي، په همدې شکل سره د خپل کاروبار لپاره هم نوم ټاکي. خو تاسو کله چې هغه نوم وټاکلو د خپل کاروبار لپاره، تاسو باید دا وګورئ چې دغه نوم څه معنا لري. دا په مختلفو جغرافیو کې، په مختلفو فرهنګونو کې داسې نه وي چې بله ناوړه معنا ولري. یعنی تاسو څېړنه وکړئ، تاسو تحقیق وکړئ، خصوصا په هغه وخت کې چې تاسو د یو لوی کاروبار پلان لرئ، تاسو د یو داسې کاروبار پلان لرئ چې هغه نړیوال وي. مثلا تاسو یو نوم وټاکلو چې په افغانستان کې یوه ښه معنا لري، اما هغه په چین کې یا هم په امریکا کې کله چې هغه ژبو ته وژباړل شي یا په هغه فرهنګونو کې یوه ناوړه معنا ممکن ولري، نو تاسو باید دغه برخې ته ډېره پاملرنه وکړئ، څېړنه وکړئ، تحقیق وکړئ او ډېر په دقت سره د خپل کاروبار لپاره نوم وټاکئ. اوس راځم دې ته، کله چې تاسو د خپل کاروبار لپاره نوم وټاکلو، څرنګه کولی شئ د خپل کاروبار لپاره یو ښه شعار وټاکئ. شعار څه ته وایي؟ وګورئ، شعار یو تبلیغاتي عبارت دی چې تاسو د خپل کاروبار لپاره هغه ټاکئ او دغه تبلیغاتي عبارت د تاسو د کار، د تاسو د بیزنس هدف او ماموریت او همدارنګه رسالت روښانه کوي او هغه بیانوي. یعنی شعار باید دغه ځانګړتیا ولري چې د تاسو هغه هدف چې په کاروبار کې دی هغه په ښه شکل سره منعکس کړي. وګورئ، د افغان بیسیم کمپنۍ شعار دی د افغانستان نښلونکی، د دوی هدف د افغانانو نښلول دي، نو دوی خپل شعار هم په همدې شکل سره څنګه کړی دی، ټاکلی دی. یا هم مثلا عزیزي بانک، وګورئ، عزیزي بانک وایي د تاسو د اعتماد وړ بانک، دا دوی شعار دی، یعنی هغه هدف چې دوی د ځان لپاره ټاکلی دی چې دوی به د خپل مخاطبینو باور د ځان لپاره جذب کړي، هماغه هدف دوی په څه شي باندې تبدیل کړی دی؟ په شعار باندې تبدیل کړی دی. یا هم د محور کانکور مثلا شعار، د خپل راتلونکي مسؤلیت همدا نن ترسره کړئ، دا د دوی شعار دی. دوی دغه شعار
د خپل هدف څخه د خپل رسالت څخه ترلاسه کړی دی. نو کله چې تاسو د خپل کاروبار لپاره یو شعار ټاکئ، تاسو باید داسې هغه شعار وټاکئ چې هغه ډېر لنډ وي، ډېر په ښه شکل سره حافظې ته وسپارل شي او ډېر فکر په هغه وکړئ او خپلو مخاطبینو ته حتما پام وکړئ. او بل د خپلو د موخې وړ مخاطبین تاسو باید په نظر کې ونیسئ. که چیرې تاسو مخاطبین هغه په لویه جغرافیې سره وي، یعنې هغه په ټولې نړۍ په سطح سره وي، که چیرې تاسو په پښتو ژبه یو شعار وټاکئ یا په انګلیسي ژبه یو شعار وټاکئ، هغه ممکن که چیرې په چیني ژبه وژباړل شي، مثلا په جاپاني ژبه وژباړل شي یا روسي ژبې ته هغه ترجمه شي، هغه ممکن یوه ښه معنا ورنه کړي. نو تاسو هغه شعار داسې وکړئ چې هغه مختلفو فرهنګونو ته په کتو سره خپلو مخاطبینو ته په کتو سره هغه وټاکئ. او شعار د تاسو باید داسې وي چې هغه کله چې د تاسو مخاطبین یا د تاسو پیرودونکي واوري، په هغوی کې باید یو ښه حس رامنځته کړي، هغوی ته باید یو ښه حس انتقال کړي. تاسو باید د خپلو رقیبانو شعارونه هم په نظر کې ونیسئ تر څو هغې ته ورته شعار تاسو انتخاب نه کړئ. د هغوی سره باید فرق ولري. د تاسو هغه خدمات چې کوم دي، هغه د تاسو محصولات چې کوم دي، هغه باید په ښه شکل سره نورو ته ورمعرفي کړي د تاسو شعار. د نوم او شعار له ټاکلو وروسته تاسو د کاروبار لپاره څرنګه کولی شئ یو رنګ انتخاب کړئ. وګورئ، نن ورځ رنګونه د یو کاروبار په پرمختګ کې رول لري. یعنې تاسو باید داسې رنګ د خپل کاروبار لپاره وټاکئ چې هغه د تاسو د کاروبار سره مرتبط وي، د تاسو د کاروبار سره اړیکه ولري. یعنې هغه داسې یو رنګ وي چې هغه د تاسو د کاروبار په ضد نه وي. یعنې تاسو باید د رنګونو روانپوهنه یا د رنګونو روانشناسي په نظر کې ونیسئ. داسې یو رنګ انتخاب کړئ چې هغه د تاسو خدمات او همدارنګه د تاسو محصولات په ښه شکل سره خپل مخاطبینو ته وروپېژني. رنګ هم په برانډینګ کې او همدارنګه د یو کاروبار په مشهورولو کې ډېر اهمیت او ډېر رول لري. تاسو باید د هر رنګ په معنا او مفهوم باندې لومړی ځان وپوهوئ. لکه تور رنګ د څه شي معنا لري؟ مثلا د ثروت او قدرت معنا ورکوي. که چیرې له طلایي رنګ سره یو ځای شي، د لاکچري معنا ورکوي، یعنې د لوکس برانډ معنا ورکوي. یعنې که چیرې تاسو تور رنګ او طلایي رنګ استفاده کوئ، دا معنا چې تاسو کاروبار چې دی ډېر لوکس دی. که چیرې تاسو مثلا نارنجي رنګ استفاده کوئ، دا معنا لري چې د تاسو کاروبار چې دی هغه ډېر موډرن دی. یا که چیرې تاسو مثلا آبي رنګ استفاده کوئ، دا معنا چې د تاسو کاروبار چې دی په ښوونیزه برخه کې فعالیت ترسره کوي یا مثلا په نورو ورته برخو کې. یعنې په هر صنعت کې چې تاسو فعالیت کوئ، د همغه صنعت مرتبط رنګونه کوم دي، او همدارنګه د هر رنګ په انتخاب کې تاسو باید د هغه رنګ معنا او مفهوم ته ډېره پاملرنه وکړئ. اوس راځم دې ته چې تاسو څرنګه کولی شئ د خپل کاروبار لپاره یوه ښه لوګو په نظر کې ونیسئ، د هغې لپاره یوه ښه نښانه په نظر کې ونیسئ. لوګو هم د یوه کاروبار په پرمختګ کې ډېر رول لري، ډېر اهمیت لري. وګورئ، لوګو چې ده د تاسو د کاروبار لاسلیک دی، د تاسو د کاروبار امضا ده. هغه باید داسې وټاکئ تاسو چې هغه تاسو مخاطبین، د تاسو پیرودونکي په هر ځای کې وپېژني. هغه باید د رقیبانو له لوګوګانو سره تفاوت ولري. هغه باید تاسو محصولات په هر ځای کې چې وي برجسته کړي او په ښه شکل سره خلکو ته وروښيي چې دغه لوګو چې ده د دغه محصولاتو ده، او همدارنګه په اسانۍ سره هغه کاپي نه شي. یعنې تاسو لوګو باید ډېره پیچلې، ډېره مغلقه نه وي چې هغه هر څوک ونشي کولی وپېژني. یعنې هر څوک وکولی شي د تاسو تولید د هغه لوګو په اساس څنګه کړي وپېژني او د نورو کاروبارونو سره د هغه تفاوت څنګه کړي روښانه کړي. لوګو کیدلی شي تاسو په مختلفو بڼو جوړه کړئ، کولی شئ په مستطیلي بڼه هغه جوړه کړئ، کولی شئ په دایره‌یي شکل سره هغه جوړه کړئ، او همدارنګه په نورو بڼو. که چیرې تاسو غواړئ د کاروبار په برخه کې معلومات ترلاسه کړئ، ډېره پوهه ترلاسه کړئ، نو زما د یوټیوب چینل چې په همدغه برخه کې په تخصصي شکل سره فعالیت کوي، کولی شئ تاسو زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې له نورو ملګرو سره شریکې کړئ، تر څو موږ په خپل هیواد کې وکولی شو لوی لوی برانډونه جوړ کړو، لوی لوی کاروبارونه جوړ کړو، او په دغه برخه کې لوی پراختیا ته ورسیږو د یو پرمختللي او اقتصادي افغانستان په هیله.